مزاری صاحب سلام علیکم. سلام علیکم جناب رئیس جمهور عزیز و گرامی. تشکر ممنون از اینکه با ما به تماس شدید. خواهش میکنم. من تلفن کردم که از رهبری شایسته تان و بسیج مردمی در ولسوالی چارکند ابراز امتنان کنم. تشکر جناب رئیس جمهور عزیز. من خب البته بارها در چند وقتی هستش که همین خبرنگاران سراغ ما رو گرفتن. من همیشه برایشان گفتیم که ما بسیج مردمی خود تقریبا 2.5 سال پیش که فشار جنگ طالبان زیاد شده بود ما شروع کردیم. در هر تقریبا ما 4 کنت یا 4 بخش داریم. کمیسیون های دفاعی جور کردیم، کمیسیون دفاعی ایلاق، کمیسیون دفاعی قرقاش، کمیسیون دفاعی مرکز و همین کمیسیون های دفاعی تا هنوز به مردم بسیج کردن، کمک های مردمی را جمع آوری کردن. تشکر ولسوال صاحب. مطالب تان ما گرفتم. جناب صاحب عبدالرحیم رئیس دفتر شورای امنیت ملی پیشنهاداتتان همراهتان تعقیب میکنه. کماندان صاحب عطا محمد بیگ خان سلام علیکم. السلام علیکم جناب جلالت محب رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان عطا خان بیگ هستم و قماندان خیزش مردمی ولسوالی کلکان استخوان در خدمت هستم. صاحب به امر شما و کار است امر کنید. خواهش میکنم. ما اول شهادت یکی از اعضای خانواده تان برتان تسلیت میگم. انا لله و انا الیه راجعون. خداوند ببخشش. بر دفاع از وطن کمر بسته کرده بود. دوم میخواستم از شما و تمام همکارایتان در خیزش مردمی تشکر کنم. سلامت باشین صاحب. تشکر به خاطر خاک، به خاطر وطن، به خاطر دفاع از ناموس ما. الان هم فعلا انشالله با مردم زیاد یک تعداد مردم در اینجا هستیم و یک مقدارش به عنوان مفرزه امنیت در تخار ثبت کردن. تعداد دیگرش هم به صلاح امو و همکاری کرده در سنگر می جنگیم و تا آخرین خون در بدن داریم. ما در از وطن از خاک انشالله دفاع میکنیم. هستیم. خداوند داشته باشیتان. عطا محمد خان جنرال صاحب عبدالرحیم رئیس دفتر شورای امنیت ملی همراهتان در تماس میشه که در قسمت مفرزه و اینایتان باز پیشنهادهای خاص داشتین اینا همراهتان تعقیب کنن. ما بازم هم تسلی میتونم، هم تشکر میکنم، از روی بلندتان سرتان حساب میکنیم و ما از کارایتان خبر دارم. تشکر جناب رئیس. تشکر از زنگتان که از ما اول گرفتین، روحیه دادین، قوت بخشیدین. ما انشالله از این خاک، از این وطن تا قطره خون در بدن داریم انشالله دفاع میکنیم. خداوند داشته باشیتان. بخیر باشین صاحب. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بلوچ صاحب سلام علیکم. عرض سلام احترام دارم خدمت جلال محترم رئیس جمهور دانشمند و سرقماندان اعلای کشور. سلمان انصاری بلوچ هستم، ولسوالی کجران. جناب انصاری بلوچ صاحب ولسوال صاحب محترم کجران، من تلفن کردم که از فعالیت‌هایتان و اجراءات بسیار موفقانه تان در دفع چندین حمله طالبان بالای ولسوالی کجران قدردانی کنم و تشکر کنم. ما هم تقدیر و تشکر میکنیم از توجه جلال محترم به ملت شریف کشور و خصوصا به ولسوالی کجران. خوشبختانه مردم ولسوالی کجران طی 20 سال شجاعانه و مقتدرانه از خاک و از این نظام دفاع کرده و دفاع میکنه. انشاءالله میالم بسیج مردمی ما کاملا آماده است، در سنگرها است در مقابل دشمن برای دفاع از نظام و از سنگرها. موفق باشین. جناب صاحب عبدالرحیم رئیس دفتر شورای امنیت ملی بازم همراهتان موضوع را تعقیب میکنم که جان ما وضعیتش خوب بلد است. میفهمید که مدای کندی زیاد آمدیم، تأثیراتشان و مخصوصا از اقداماتی که شما و مردم شریف کجران در 3 سال در دفاع مردمی انجام دادین واقعا ابراز تشکر میکنم. موفق باشین جناب ولسوال صاحب. سمونیار صاحب ستانکزای سلام علیکم. سلامونه و احترامات جلالت محب رئیس جمهور صاحب سمونیار جرمال ستانکزایم د سید آباد ولسوالی امنیت قماندان فعلا د میدان وردګو ولایت د شهرک سرپرست قماندان. خدای رئیس جمهور صاحب خواهش کوم خدای د سات زیارمال ستانکزای ما تلفن وکړ چې تاسو له میلان نه په د آخري جنګو کې او هم د ولسوالۍ
سید آباد هم دیر مهمه ده او هم دیر عملات و او خاصتا شارا مسئوله انشالله تعالی وزیر داخلی تا میویلی در طول قوت ده وزارت داخلی ده در سر مرسته وکی زر به در سر انشالله مرسته وسی ما وقتل تاس نه او تاس طولو همسنگران مننه وکم که کم خاص ولاندیز لري سمونیار سبزم خدمت کیم الله مو ژوندي لره جلالت مآب رئیس جمهور صاحب چې تا غوندې موږ یو سرلوړی رئیس جمهور لرو انشاءالله موږ په هر میدان کې کامیاب یو او دښمن ته مخه په نیغه سره شکست ورکړی په میدان وردګو ولایت کې هر وخت د دښمن په مقابل کې ولاړو او د دښمن په مقابل کې جنګیږو او تر څو چې ژوندي یو انشاءالله جنګیږو به د دې ذلیله دښمن په مقابل کې به هر وخت جنګیږو چې هر امر خدمت رئیس جمهور صاحب زمو خدمتگار ما یو سرباز په حیث باندې ما ته کومنده کوي خدای دې ساته جناب زیارمل ستانکزی صاحب جګړن صاحب اغالی سلام علیکم سلام علیکم جناب رئیس صاحب محترم جوړ په خیر شه خدای دې ساته په خیر اوسې ما تلیفون وکړ چې له میلان نه دی او ډېر اصولي رفتار نه دی د هلمند ولایت او خاصا د لشکرګاه د ښار چې موږ او تاسو ټول ویاړ ده مننه وکړم تشکر جناب رئیس صاحب محترم تاسو څخه هم مننه چې هلمند ته مو خاصه توجه کړې ده او موږ انشاءالله لکه څنګه چې مخته تاسو ته اطمینان درکړی وو تر خپله وسه پورې د خپل خاورې ولس او خلکو په خدمت کې یو نو عسکر یو قربانۍ ته حاضر یو قرباني ورکوو او خپل وطن به د پردیو اشغالګرو څخه ساتو بیا هم درنه مننه اما سلامونه ټولو سربازانو ته دی افسرانو ته دی او ټولو ملګرو ته دی و همکارانو ته دی ورسوه هلمند نن د هلمند امنیتي او دفاعي ځواکونو نن ټول افغانستان کې د ویاړ قصه جوړه کړې نو زه در باندې ویاړ کوم او ټول افغانستان سترګې درته دي خدای مو بریالي ساته تشکر مننه جناب رئیس صاحب محترم بس لکه څنګه چې تاسو پر موږ اعتماد کړی دی موږ هم د خپلو دوو جنرال صاحبانو لکه علیزی صاحب او سادات صاحب د هغوی او د خپلو همسنګرانو سره څنګ پر څنګ روژه پر روژه شپه ورځ ولاړ یو تر څو خلکو ته وښیو او نړیوالو ته وښیو چې موږ د خپل وطن او خپل خاورې ته دفاع کولی شو او هغه څوک چې زموږ د اوبو او خاورې د اشغال او د نیولو نیت لري هغوی د دا خوبونه اوبو ته ووایي تر څو چې مو سر ژوندی او ساه مو په تن کې انشاءالله جنګیږو او خپل وطن به ساتو خدای مو ساته په خیر اوسئ سلام علیکم ډګروال صاحب سلام علیکم سلام علیکم جلالت مآب رئیس جمهور و سرقماندان اعلای قوای مسلح السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دگروال محمد جان محمدی قماندان لوای 6 سرحدی قلوردوی 209 شاهین جناب رئیس امر کنه میشنوم خواهش میکنم جناب محمدی صاحب من تلفن کردم که از شجاعت و سهم فعالتان در جنگ‌های اخیر ولایت بلخ ابراز امتنان کنم شجاعت تا رادمردی تا اقدامات مؤثر تا به من گزارش داده بودن از اون خاطر من میخواستم مستقیما صحبت کنم و کدام فرمایش داشته باشین من در خدمتتان هستم جناب جلالت مآب رئیس قسمی که به جناب شما بهتر معلوم است ولسوالی کلدار با مسائل مشترک ما کمتر از 3 ساعت از وجود مخالفین پاکسازی کردیم به دشمن تلفات سنگین وارد شد مقادیر سلاح تجهیزات و اجساد دشمن در ساحه باقی ماند و همچنان دشمن چندین مرتبه بالای خطوط دفاعی حیرتان و قینه حمله کردند خوشبختانه با قاطعیت دفاع صورت گرفت به دشمن تلفات سنگین وارد شد یک تعداد اجناس و وسایلشان در ساحه باقی ماند به دست پرسنل‌های قهرمان لوای سرحدی افتاد خداوند موفق داشته باشیدتان بازم و از اینکه مردمم همراهتان همکاری کردن و سهم فعال گرفتن از کمانده خوبتان و رهبری خوبتان تشکر میکنم موفق باشین دگروال محمدی سلامت باشید جناب رئیس به نمایندگی از منصوبین قهرمان لوای سرحدی به جلالت مآب شما اطمینان میتیم از وجب خاک افغانستان به قیمت خون جان خود
حفاظت و راست انشالله میکنیم. موفقیتتان میخوایم، بخیر باشید. سمونیار صاحب علیزی سلام علیکم. و علیکم السلام محترم ولسمش شاید خیریت هست. خدای دستات ما تلفونو که چه لمیلان نده، لحل و زلو نده او بریالی اقدامات نده لتا او طول همکاران نه ده علمند ده امنی قماندانی که من نوکم. ډېره مننه محترم ولسمش د دې وطن دفاع زموږ مسؤلیت دی، دا موږ په خپل ځان باندې فرض بولو. د دې وطن دفاع موږ ته د پلار نیکه څخه راپاته ده. محترم ولسمش موږ د قمندانۍ په انګړ کې ناست یو، ډېر په مېړانه د ټولو ملګرو د ټولو افسرانو ضابطانو سربازانو سره ډېر په مېړانه د خپل خاورې څخه دفاع کوو. محترم ولسمش هلمند هغه ولایت نه دی چې دښمن د سقوط خوب وراسي. موږ دلته ښه په مېړانه خپل وطن ته دفاع کوو. هلمند هغه ولایت دی چې د دښمن او د پنجاب د غلام اجره به وګرځي. تا ته اطمینان درکوو ولسمش ته. خدای دستات دې باندې یقین لرم دواړه جنرال صاحبانم علیزی صاحب او سادات صاحب خدای دې دواړه لري ښه ځلېدلي دي. خاصتا تاسې ټول ځلېدلي اعمال خوا به ټولو ملګرو ته دی، ټولو همکارانو ته دی. هم سلامونه مې ورسې، هم مینې مې او هم د مننې مې. خدای دې ساته سمونیار صاحب. محترم ولسمش ډېره مننه. بس انشاءالله زموږ لخوا مې اطمیناني اوسئ. په خیر اوسئ. سلام علیکم صاحب.